او بله مسله ده دغه مسنون اعتکاف چې د روژې د میاشتې په اخره عشره کې کیږي او سنت دی دا به سړی څه وخت دا اعتکاف ته ځي مسجد ته به څه وخت داخلیږي په دې اړه باندې لږ ځان پوه کېدل پکار دی کله چې د شلم ورځ روژه د مازدیګر وخت سي د مازدیګر د لمر د لوېدو د مخه باید معتکف مسجد ته ځان ورسوي ما مخکې درته وویل چې اعتکاف دا د الله دربار ته ځان را رسول دی الله ته ننواتې راتلل دی د الله جل جلاله سره روغه کول دی نو انسان باید ډېر په مینه باندې د سهار څخه دی ګوره ښه تیاری شروع کړي اول ښه بهترین غسل وکړي نوکان پرې کړي بریتونه کوچني کړي د بدن زاید وریښتان لرې کړي ښه ځان صفا کړي غسل وکړي صفا جامې واغوندي عطر ووهي او صفا بستره د کوره راواخلي او بیا الله سبحانه وتعالی ته په دې لاره کې چې را روان یو د خدای سره عهد وکړي چې الله ستا کور ته درځم تر هغه ساعته پورې چې تا بخښلی نه او تا زما مغفرت نه یې کړی الله زه د دې کوره در اختره پورې هم نه راوځم دا ډېر عظیم عبادت دی ګورئ ما مخکې روایت درته وویل چې نبي علیه صلات وسلام حدیث قدسي دی نبي علیه السلام فرمایي چې الله وایي که چیرې زما بنده ما ته یوه لویش را نږدې سو زه به ده ته یو ګز ور نږدې کېدم که یو ګز را نږدې سو دوه ګزه ور نږدې کېدم دا د الله سبحانه وتعالی مینه ده د خپل بنده سره نو لهذا د شلم ورځ چې کله شلمه روژه یي شلمه روژه چې تا ونیول سهار څه به تیاری شروع کړي چې کم د کور اسباب دی هغه به پوره کړي ستا ضروریات دي د اختر دپاره هغه به پوره کړي او بیا د هغه وروسته به ښه غسل وکړي صفایي به وکړي عطر به استعمال کړي صفا جامې به واغوندې او بیا به مسجد ته راسې په مسجد کې چې کله ته راغلې کښېنستې په دغه مسجد کې به بیا د لمر د لوېدو در مخه ته د 10 ورځې اعتکاف نیت کوه بعض کسان وایي یار د یوې ورځ نیت کوه بیا که چیرې مریض وي اعاده به په تا لازم دی دا واورئ دا مسله د 10 ورځې اعتکاف چې کوم دی دې ته مسنون اعتکاف وایي نبي علیه الصلات وسلام د دې آخر عشرې نیت کړی دی مطلب 10 ورځې خامخا ضروري نه دی که دا میاشت 9 شول نو 9 ورځې راغلی که دا میاشت 8 شوه 8 ورځې راغلی اعتکاف که دا میاشت 10 شوه 10 ورځې یعنې مطلب ته به د آخر عشرې د اعتکاف نیت کوې د آخر عشرې که عشره پوره شوه خو 10 ورځې شوه که یوه ورځ کمه شوه یعنې میاشت 9 شوه 9 شوه لهذا د آخر عشرې دا که د 2 ورځې نیت یا د 3 ورځې نیت بیا که وایي مریض سوم یا یو ضرورت راپېښ شو بیا که چیرې راووتم بیا به ګرد اعتکاف زما سره ګرځېدل نه غواړي که غواړئ چې سنت پر ځای کړي ګوره هغه اعتکاف هم ثواب لري هغه هم نفل دی ما درته وویل چې د 1 ګنټې دپاره مسجد ته راسې لا هم الله پاک جل جلاله په دې اعتکاف تا ته ثوابونه درکوي که نیت ته اعتکاف وکړي د 2 ګنټو دپاره نیت ته اعتکاف وکړي د 3 ګنټو دپاره نیت وکړي الله اجرونه درکوي لیکن کم چې مسنون اعتکاف دی چې سنت پرې ادا کېږي هغه اعتکاف دی چې معتکف د آخر عشرې نیت وکړي د آخر عشرې نیت د کلي مسجد ته ما درته ویل اول خو بهتره دا ده چې جامع مسجد دی د جمعې لمونځ پکې ادا کېږي که نه بیا د کلي مسجد چې په هغه کې 15 وخته لمونځ ادا کېږي سړی باید هلته لمونځ دغه اعتکاف نیت وکړي او ځان هلته ورسوي لهذا دا د اعتکاف طریقه شول چې کوم کسان د اعتکاف اراده لري هغوی په دغه طریقه باندې ښه په مینه او محبت باندې د الله کور ته ځان راورسي او بیا په اعتکاف کې نو وخت په خوب نه تېروي په اعتکاف کې بیا ښه عبادت شروع کړي هغه باندې انشاءالله بیا زه وضاحت درته کوم چې کوم عبادت په اعتکاف کې کول پکار دی